چې په غم کې د یو بل بو ولاړه سشو هغه خلک چرته لاړه. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنې ملګرو. شاهد مندوخیل یم. ملګرو نن بیا د نوښار سیمې ته محله نوي کلي ته راغلي یو. دلته یو شاعر خواله راغلی یو، ډېر ښه شاعر دی، زبردست شاعر دی. نو راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. استاد په پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره مهرباني مندوخیل شاهد مندوخیل صاحب چې تاسو رالی او ټیم مو دومره لکه هغه موږ له راکړو. ښه جي ملګرو سره خپل تعارف وکړئ. نوم مو څه دی ستاسو؟ زما محمد راشد اقبال نوشیروي صاحب. څه به راسره شریکول غواړئ؟ یو رباعي به درته شعر کوم جي. ارشاد. دا چې تاریخ ته پښتو نه لیکي کلمه مات شي چې پښتو نه لیکي. که چه خبرې درنه اورم مدام کچه خبرې درنه اورم مدام د کار خبرې په مودو نه لیکي. شاعره پرېږده سره ننګي تور زلفان شاعره پرېږده سره ننګي تور زلفان چې په پیزوان په لوپټو نه لیکي. دا چې د مخه د مدام بدو ته ښه چې شي یاد ولې په خو نه لیکي. راشد وایي سو شو شاعره پتا غزل په توره په پټکو نه لیکي. ډېر ښه. استاد جي دا راته ووایي تاسو شاعري د څومره ټایم نه کوئ؟ ما شاعري تقریبا د 90 نه شروع کړې ده سکول کې چې کله وم. او زما خپله غور نیکه چې کوم دی مکرم اخون دی په 1863 کې پیدا شوی او 30 جولای 1935 کې وفات شوی. نو به دغه 4-5 کسان لکه د مونږ د یو دغه وخیلو. ښه مینوال په تمه دي شعرونه نور هم غواړي زه یم چې څه شعرونه سره شریک کړئ. ښه نور به هم درته په شریک کړم. دا یو رباعي ده. ورلهویم د غمونو په دریاب د وتو مې ترېنه نشته څه اسباب. د دنیا د سود او زیان مې لاس اغېشتی لوستی کله نه چې ما د عشق کتاب. د تن رګ مې د غم سندرې وایي په سینه باندې یم ډډ لکه رباب. په ګوګل د طبې زړه مې داسې ریچ شي لکه روچ شي سرو ډلو کې کباب. کار د مینې کې مشغول اوسه تر مرګه په دنیا ګټې راشده که ثواب. ډېر ښه. نور هم راسره مخکې څه شعرونه غزل ټپو چاربیته داسې سوي نور سره شریک کړي. چې په غم کې د یو بل بو ولاړه سشو هغه خلک چرته لاړه. چې په غم کې د یو بل بو ولاړه سشو هغه خلک چرته لاړه. نن سبا د خولې لباس ته نور څه نشته د غمونو د دنیا کړمه لتاړه. که تپوس له اسې خپلو کره لاړ شي وی به غواړي څه زر بوټ به کړي بوتاړه. داسې خپل دې رب تبا کړي څوک به یې څه کړي چې له تا سره راښکي نشي پیچواړه. ای راشده په نیکانو پسې ګرځه ځان ساته چې د دوکن کې پواړه. دا په مینه کې شوم سپک لکه باڼه تن مې اوچ شو په مثال توره چڼه. هی کوکار کړم همیشه د زړه د درده په فریاد باندې مې ولې کاڼه. د راشد نوښاري وس که پرې ربر کړو د رقیب په سر به اوښلوي پاڼه. ډېر ښه. د بلبل غوندې په تمه د بهار یم د خزان چپو وهلې ناقرار یم. د راتلو ورځ به دې کله وي دلبره وروڼې سترګې درته ناست په انتظار یم. ټوله شپه دې تصور کې ستوري شمارم شوګیري کړم سوداهي په هیکو کار یم. که د مینې په بدل رانه سر غواړي انکاري نه یم هر وخت درته تیار یم. بې وفا لږ د راشد تپوس له راشه درنګ ساعت لا په مرګ تلونکې د نوښار یم. ډېر ښه استاد زبردست شعرونه مو ویل. استاد لنډ میسج پیغام مینوالو ته اخیره کې څه ورکول غواړئ؟ لنډ میسج دا ورکول غواړم چې خپلو کې مینه محبت دغه کوي که نه وساتئ لکه خپلو کې ویډیوګانې را غلطې ملطې د دې نه دغه شي لکه منې شي یا خپل
خو ښکلې دغه کوئ. ډېره زیاته مننه استازو. ملګرو تاسو واورېدل شعرونه، ډېر زبردست شعرونه وي او ما شاهد منتقلوال ته تر بل مرکې پورې راکړئ اجازت. ښه د او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.